لطیم ماما دغه دوه ورونه دي چې یو یې نوم یې ټوپک مار دی، د بل نوم یې لانجه مار دی. دوی په اوسني وخت کې ډېر ریشخند وایي په خلکو. د دې په باره کې څه یایې مهرباني؟ زما خو زړه نه غواړي چې څوک خفه کړمه، نو چې ته نه درېږې زه به څه درته ووایم. که حقیقت سره دوی په رښتیا وروڼه وي نو زه به یو څه درته ووایم که دې خوښه وي. دا خو وایي چې په یو ځای کې دوه وروڼه وو، په مکتب کې وو. مشر ورور یې تنبل و او کشر یې لایق و. له تحریري امتحان څخه مخکې یې زیاتې امتحاني شروع کړې. استاد ادارې ته وغوښتلو امر یې ترې وکړو چې نوبت سره راځي. نو مشر ورور یا تنبل ورور یې کشر ورور ته وویل چې اول ته ورشه، چې له تا څخه پوښتنې کوي نو بیا ما ته هم نقل راکړه او زه به یې هم ورته په اسانۍ سره ځواب ورکړم. نو کشر ورور ومنله. ورغی. استاد پوښتنه ترې وکړه چې نړۍ کې تر ټولو غټ فیلسوف څوک و؟ شاګرد ورته ځواب ورکړ ارسطو. دوهمه پوښتنه یې ترې وکړله چې افغانستان کله استقلال اخیستی ده؟ شاګرد په ځواب کې ورته وویل په 1913 کې، خو د یو څه مشکلاتو په اساس 1919 کې. درېیمه پوښتنه یې استاد ته وکړه په فضا کې تر ټولو لویه سیاره کومه ده؟ شاګرد معلومات نشته خو تحقیقات روان دي. استاد ورته وویل چې شاباس ورځه بل راوله. دوهم یا تنبل نوبت شو. کشر ورور ورته وویل چې دغه درې پوښتنې درڅخه کوي، له ځان سره یې یاد کړه. هغه سمې یادې کړه درې واړه، لکه ارسطو 1913، خو د یو څه مشکلاتو په اساس په 1919 معلومات نشته تحقیقات روان دي. تنبل شاګرد همداسې ورغلو. استاد ترې پوښتنه وکړه چې څه نومیږي؟ شاګرد ځواب ورکړ ارسطو. استاد بیا ورته وویل چې کله پیدا شوی؟ شاګرد ځواب ورکړ په 1913 کې، څو د یو څه مشکلاتو په اساس په 1919 کې. استاد بیا ورته وویل چې روغ یې که لیونی؟ شاګرد ورته وویل چې معلومات نشته خو تحقیقات روان دي. What the hell was